د غزنی عامې روغتیا ریاست له لوري د اکسیجن د تولید فابریکې یا اکسیجن پلانټ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو وویل چې دا پروژه به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له لوري تمویل او جوړه شي چې نږدې 100,000 امریکایي ډالره ارزښت لري. مسؤلینو زیاته کړه چې د دې مرکز له پرانیستي سره به د ولایت په کچه په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن کموالي ستونزه له منځه لاړه شي او د درملنې خدماتو کیفیت به په محسوس ډول لوړ شي. د غزنی په ولایت کې په حوزوي روغتون کې د یو قوي پیشرفته اکسیجن پلانټ تعمیراتي څانګې پیل شولې چې د تعمیراتي ترمیماتو نه به وروسته به خپله ماشینري راځي او د دې اکسیجن د جوړولو ترتیب هلته شروع کیږي چې د اکسیجن پلانټ په واسطه باندې به حوزوي شفخانه، جمع ولایتي شفخانه او ان تر دې چې د دې ولایت ټولو صحي مراکزو ته به انشاءالله رحمان موږ د حوزوي شفخانې د اکسیجن پلانټ نه انشاءالله رحمان اکسیجن مستقیما به له دې ځایه ورته ورکوو چې د دې اکسیجن پلانټ په واسطه باندې به د غزني ولایت د اکسیجن د کمبود څخه نور نه مخ کیږو د مریضانو دپاره. د غزنی ولایت ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د دې اقدام له امله خوښي وښوده او ویل چې د دې ډول مرکزونو جوړېدل کولی شي د ناروغانو لپاره د حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په لویه کچه ښه کړي. په پخوا کې موږ لږ مقدار ستونزې درلودې په بازار کې د کمبود بعضې مسایل به اوس هغه زموږ لپاره ستونزې یو مقدار وې. د اکسیجنیشن پروسه د مریض لپاره ډیره حیاتي ده، خصوصا هغه مریضان چې د تنفسي مشکلات ولري هغوی عین په سکینټونو یا د ملټونو په ترڅ کې د دې امکان وي چې ریسپیریټري ارسټ یا د تنفسي سیستم د درېدلو دغه ولري. په هغه صورت کې چې اکسیجن موجود نه وي یا ډیر زر رسیدګي ورته ونسي و مریض ته نو ستونزې طبیعي دی ورسره موجودې وي. واقعا دا یو ډېره ښه کړنه ډېره ښه لاسته راوړنه ده ځکه اکسیجن په عین حال کې دا یو دوا دی د مریض لپاره. که چېرته اکسیجن نه وي او کیدای شي زموږ مریضان له مرګ سره مخامخ شي. پخوا به د انتقال د اکسیجن او د اکسیجن راوړنه په بازار کې د اکسیجن موجودیت دا څه له ستونزو سره مخامخ وو. اوس وروسته له دې به انشاءالله خوشبختانه د مریضانو لپاره اکسیجن په کافي اندازه موجود وي. په دې وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت روغتیایي خدماتو کې ستر بدلونونه راغلي او د نوو اکسیجن تولیدي مرکزونو په جوړېدو سره به خلکو ته د درملنې خدماتو ته لاسرسی لا زیات شي.